شلمی پیړۍ په ابتدا کې په ترکیه کې د اسلامي خلافت آخري ورځې په تېرېدو وې، بلې خواته د کفري دا ماړانو د داړهمارۍ د پلانونو د تطبیقولو وخت را ورسېدی او په خپلو کې د دنیا د تقسیمولو لپاره اسلامي خلافت ړنګ او لومړی جهاني جنګ یې پیل کړو او په پرله پسې توګه د اسلامي ملکونو استملاک کولې پیل کړل چې د اسلامي امت ځلان د لمر په تورو وریځو کې ډوب شو. ایټالیا چې د عیسایانو ستر مرکز و، د خپلې دړې د اخیستلو لپاره په 1911 میلادي کال کې د لیبیا په اسلامي ملک باندې حمله وکړه. تریپالي او بنګازي دواړه ښارونه د دوی د حملو لومړی هدفونه وګرځېدل او په دې ښارونو کې په زرګونو عیسایي عسکر او تخنیکي وسایل ځای پر ځای کړل. جواباً د لیبیا مسلمانانو د عیسایي متجاوزینو په ضد خپل مقدس جهاد پیل کړو او دې مقابلې تر ډېره وخته پورې دوام درلوده. مجاهدینو به ډېر مثمر عملیاتونه کول او کافرانو به د مغلوبیت په وجه خپلې ګوتې چیچلې. په 1922 میلادي کال کې په ایټالیا کې ستر تحول او تغییر هغه وخت راغی چې بینیتو موسولیني د حکومت چارې په لاس کې واخیستلې. هغه دا چې فاشیزمي نظریات په حکومت کې خپل اوج ته ورسېدل. دا په فاشیزمي نظریاتو ولاړ ډېر مستبد رژیم و. د قدیم روم عزت لاسته راوړلو او امپراتوري غټولو لپاره بینیتو موسولیني خپل ځان په دبدبه او حشمت کې پیچلو سره د ایټالیا په خلقو دا منلې وه چې دوی خپل فاشیزمي نظریات یو ځای ته رسوی شي. هغه په دې فاشیزمي نظریاتو باندې ولاړه نوې امپراتوري صرف په ټوله ځمکه کې نه بلکې سپوږمۍ او ستورو ته د رسولو باور د ایټالیا خلقو ته ورکړی و. دارنګه موږ فاشیزمي نظریات ستورو ته رسوو، ستورو ته. مګر په دې خبره نه پوهېدل چې د شیطان او د هغه د ملګرو مکر ډېر کمزور دی. د دا خبره چې خپله عقیده ستورو ته رسوو پرېږده، بلکې خپل نږدې ګاونډ ملک شي د داسې خنډونو سره مخ شو چې ستوري د یاده ووتل او د مجاهدینو د فولادي صف سره د مخامخ کېدو په وجه نور ملکونه هم د یاده ووتل. بینیتو موسولیني کله چې د لیبیا د جنگ څارنه وکړه نو د ایټالیا د عیسائی فوج د برلاسه کېدو او د لیبیا د مسلمانانو قیام او پاڅون د دب کولو لپاره یو ستر حربي قوت راټولول ضروري وګڼل او د دې ستر عیسائی حربي لشکر د کنټرولولو او د نظامي چارو د ښه پرمختیا لپاره د یو ستر وحشي عیسائی ظالم قمندان ټاکل هم ضروري ګڼل کېدل. نو د بینیتو موسولیني لخوا جنرال رودولفا ګریتسیاني وټاکل شو. دی چې د اول نړیوال جنگ څخه ډېر تجربه ترلاسه کوونکی یو ضابط و، لیکن په ایټالیا کې ډېر غټ شهرت یې درلودی. د مسلمانانو په مقابل کې د ظلم او وحشت کولو په وجه د بوچي ګریتسیاني لقب ګټلی و. د ګریتسیاني تر مشرۍ لاندې د عیسائی افسرانو ظلم او تیری د مسلمانو مجاهدینو په خلاف د هرې ورځې په تېرېدو مخ په زیاتېدو. د جنرال چې هر قسمه عصري میخانیکي جنګي وسایل په لاس کې درلودل، دی هغه لومړی نظامي جنرال دی چې خپل ټانګونه د جنگ لپاره صحرا ته ننایستل او ټولې نړۍ ته د مجاهدینو خلاف د هوایي جهازونو د استعمالولو ضرورت ته یو اصولي شکل ورکړو. همدا و چې د آرامو او امن غوښتونکو مسلمانانو خلاف د ترور کمپنۍ جوړه او په کار یې واچوله. مګر د وحشي سیاست د روم خلاف نور هم د خلقو نفرت راوپاراوه. په ځای د دې چې جنرال ګریتسیاني د خپل ظلم څخه لاس واخلي، د ټول ملت خلق راټولول او په نظامي کمپونو کې تر خیمو لاندې ژوند کولو ته مجبور کړل چې هره ورځ په زرګونو مسلمانان د لوږې او بیمارۍ له وجې مړه کېدل. لیکن دې تدبیرونو هم د جهاد مخه ونه سوی نیولی. دا مقدس جهاد د یو څو قمندانانو تر مشرۍ لاندې روان و چې د هغې جملې څخه تر ټولو مشهور قمندان عمر مختار و. د صحرا زمری عمر مختار
مړی نه پوهېږم چې د یو موټ کلیوالو سره مو جنګ دی نو بیا ولې حق و پک ودرېدلو دومره فوز مې نو بیا د څه لپاره استولی دی ما د خپلو جنرالانو څخه غټه هیله درلوده ما ته د غلبي او شان شهرت پر ځای دوی د مغلوبیت او ماتې خوړلو خبرونه راوړي زدا مسلمانان همداسې نه پرېږدم وګوره دغه شین ځای او دغه تک شین ټوله منظره یې خرابه کړې ده هو څه غواړئ غواړئ چې کوم سړی د هغوی پښې او لاسونه درته وتړي ګرڅیانې درځه زما سره شل کاله شل کلونه مو په جنګ کې ضایع سول په دې تیرو 5 کالو کې مې لیبیا ته 15 تنه والیان واستول نه زموږ په فاشیزمي ولاړه حربي مفکوره دا نشي زغملی آخر به څه کیږي کوم ځای ته به ځي موږ په اصل کې د چا سره جنګیږو ساده کلیوالو سره د هغوی رهبر گرفتار کړه ماته یې راوله زه د دې مخالفت ماتېدل غواړم د هغه نوم څه دی عمر مختار څه عمر مختار عمر مختار به یې جنراله پوهېږي دا جنوبي کلیوال موږ ته یو غټ غم جوړ شو موږ چې دوی څومره کښې کاږو بیا هم دوی داسې احساس کوي لکه په میلمستون کې چې ناست وي دلته ضرور یو څه سته نه زه یو موټ کلیوالو ته دا اجازه نه ورکوم چې د 40 میلیونه ایټالیایانو د ترقۍ مخه ونیسي زه تا ته لیبیا در کوم ای جنراله ستا د نوم په اورېدو سره باید د دوی زړونه ولړزېږي جناب دوچي زه تا ته وعده در کوم چې د دوی دا مخالفت به مات کړم خپل ټول امکانات به په کار واچوم عمر مختار د جنګ نه مخکې څه کول هغه مدرس و مدرس هو
زه هم مدرس پاتې شوی یم د ځان سره احتیاط کوه چې د تیرو 5 والیانو سره یو ځای نه شي ورسه یو وارې د نږدې وګوره ډېر ښه زه حرکتي سړی خوښوم لیبیا ته ولاړ سه جنراله عمر مختار ما ته راوله هغه په پیسو واخله یا یې مړ که د بخښونکی او مهربانه خدای په نامه هغه ذات بخښونکی دی هغه ذات قرآن یې ښودلی او تله یې ایښې ده هغه ذات انسان یې پیدا کړ او خبرې ور وښودلې هغه ذات اسمان یې پورته کړی او تله یې ایښې ده دلته ودرېږه څه فکر کوي ولې د قرآن شریف هره سوره د الله جل جلاله د رحمان په نامه پیل کیږي څوک یې راته ویلی شي دا ځکه چې د الله د ښایسته نومونو څخه یو نوم هم رحمان دی هو ډېره صحیح څرنګه الله جل جلاله خپله مهرباني ښکاره کوي هغه ذات انسانانو ته خبرې ور وښودلې هو صحیح بالکل صحیح یو بل شی هم و چې موږ ویلی وو څوک یې راته ویلی شي هغه شی څه و هغه بل څوک ورسره کومک کوي هغه شی څه و هغه میزان تله وه هو صحیح هغه میزان تله الله تعالی تله ولې پیدا کړې ده هی هلکانو ولې الله تعالی تله پیدا کړې ده دا ځکه چې د تلې او ترازو بغیر هر یو شی خرابېږي نور بیا څه شی و ټول فکرونه یې خراب شول راغلی احمده څه خبرونه دي نوی والی راغلی بیا راغلی دوی لکه لیوانو غوندې را روان دي بیا به لکه ډارنو سپیانو غوندې تش دي ښه نوی والي څوک دی ګریڅیانې نومیږي کوم چې دوچي ته ډېر نږدې سړی دی ګریڅیانې د هغوی مقصد اسلام ختمول دي د ظلم او وحشت نوې دوره به پیل کیږي زما پلار به یوه خبره کوله که یو ملا ماته نه کړه نو ښه یې ټینګوي ښه ګریڅیاني راځه چې سره معلومه یې کړو اورېدلې مې دي چې ګریڅیاني وینې تویول ډېر خوښوي مګر په داسې خبرو مې باور نسته هو همداسې هغه اوس چیرته دی د بنګازي په ماڼۍ کې دلته کیدای شي چې په هر ځای کې وي
اتمالي ځان سره د فوز واخله. عمر مختار پرېږده، کلی وران کړه. دوی موږ ته په ځان نه شوولو سره سخته ویره رااچولې ده. لاړ شئ، وینې توی کړئ، اورونه واچوئ، د کلیوالو نازک ځایونو ته ګوتې وروړئ. بیا به عمر مختار په ښکاره جنگ شروع کړي. دا به 3 میاشتې دوام کوي. نور 3 میاشتې بیا دوی په کورونو کښې تېروي. اتمالي دوی په قراره مه پرېږده. اسماعیل هلته پراته ښځې دې پټې سي. نارینه را جمع کړئ. هغه آخري 3 کسان بیا هغه آخري 2 کسان بیا دغه کوترې هم را واخلئ. بالکل کوترې. تاسې نو اوس زموږ مزدوران یاست. 3 میاشتې عمر مختار ته د خدمت پر ځای 1 کال به موږ ته خدمت کوئ. ښه په امن به یاست. دا عمر مختار ته تلونکی کومک دی. د هر یو شي نیمایي را ټول کړئ او ویې سوځئ. جناب دا سړی په پښه زخمی دی. ته د عمر مختار سره یو ځای موږ سره جنګېدي زخمی سوی؟ داسې نه دی؟ دغسې دی. کومه خبره لري؟ خبره لري؟ دغسې ښه خپله دې خپل په ځان دا وکړه. دا اولئ. نه هلته نه، همدلته چې ټول خلق یې وویني. د خدای په نامه پرېږدئ 2 رکعته لمونځ خو وکړي. ما تا ته یو وار مخکې هم خبرداری درکړی وو. دوی بندي خانې ته ویسئ.
أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. هغه کسانو ته چې تیری ورباندې سوی د مظلومیت په وجه د جهاد کولو اجازت ورکړی شو او یقینا چې خدای جل جلاله دوی ته په کومک کولو قادر دی. يا إلهي ضارعا إن لم تجرني فمن يجير بكاء مورې زه باید یو څه وکړم. دای شي بیچاره کورنۍ هم پاتې شو. یا الله باید یو څه وکړم. زما بیچاره خواند درختې ځینې وسوځولي. أنت الكريم فلا تدعني تائها. ما ټوله حاله په خپلو سترګو ولیده. مشر ورور مې عایشه خور مې پلار ته مې ګوره. زه عمر مختار ته ورځم. تو اوس وړې کوي اوس تا وخت نه دی. مورې زه نن غټ شوم. منك الرضا تو خو ماته پکاري. منك الرضا منك الرضا منك الرضا فجد هغوی په دغه لاره تیریږي. هو هلته به کښېنو. هو هلته بلکل دغسې. لیکن په دې ډاګ کې به څرنګه ورته پټ کښېنو. سید عمر فهیمه جناب هیڅوک نشته. دا بله خوا هم وګورئ.
وګوره جناب لکه چې لاس ته مو راغلل درځئ هغوی باید گرفتار کړو حرکات راښکاره شول په آسونو سپاره شئ هغه دي دوی اکسلیټر ورکا کمین دی اتاولې ته خبر ورکول پکار دی دا مو واورېدل جناب ضابط صدرینی به وي څه بلا اخیستی دی دا څه کوي جناب لکه چې موږ خبره وي ودرېږئ ودرېږئ جتریانی کوم شی ویني نه هیڅ شی نه جنابه هیڅ شی نه هغه دي روان دي لکه دوی چې زموږ په لاس کې ول ټول تر مخ سئ موټران یې وګورئ دغه د سید عمره میولئ هغه خو دشمن دی مجاهدینو ته وارخطایي نه ښایي دا خو یو کوچنی هلک دی
دغه دی جنرال ته دی ووایا د دې ځای دا نه دی د صحرا د زمري په صفت پیژندل سوی عمر مختار بحبنا نتفجع بعد الفراق بحبنا نتفجع هم وغم حيرة وتوجع في دارنا ومصائب تتدافع هم وغم حيرة وتوجع في دارنا ومصائب تتدافع هي دارنا دار الرحيل وكلنا يوما إلى دار البقاء سنزمع هي دارنا زما خاوند الرحيل وكلنا يوما إلى دار البقاء ما د هغه کتاب راوړی دی هغه به هیڅ کله بیا را نشي دلته راسه نوم دې څه دی علي علي دا ستا کتاب دی مور ته دې ووایه چې درته ویې ساتي يوما إلى دار البقاء سنزمع هي دارنا دار الرحيل وكلنا يوما إلى تا ته خو ډېره ژړا نه شي یو ورځ به داسې راځي چې دا هلکان به دا جنګ پر مخ بیایي د دې لپاره پکار دی چې موږ د خپلو کوچنیانو په خاطره کښې قوي ښکاره سو د دوی زړه باید مات نه کړو خیمې ته ننوځه علي راځه چې په معسکر کې دې وګرځوم هلته دی
دا زما دوست علي دی دغه احمد نومیږي ستا غوندې یو زوی لري د دې ځای څخه ډېر لرې دی په کفره کې په صحرا کې خپل زوی یې ډېر یادېږي ښه موږ اوس لږ کار لرو احتیاط کوه اوهو ته خو ماته ورته شوې څرنګه درته ښکارم ته کوم ماتې راکړه زه دې نه بغیر کتاب ویلی نه شم ته کوم لاړ شه هغه کوچنیانو سره لوبې وکړه پلار ته څه ویې دا څه شی دی یو سپک موټر او یو ضابط د ټول لشکر څخه همدا پاتې دی فقط زه لیبیا ته د یو موټ وروسته پاتې کلیوالو څخه د وهلو خوړلو لپاره نه یم راغلی سناتور اتمالي زموږ د تکړه افسرانو څخه و د وړوکي ضابط صدریني زموږ بیرغ ساتلی دی لیکن مشره هو ته خبرې مه کوه تا ته به د سپینو زرو افتخاري میډال درکول کیږي ما د خپل خدمت په دوره کې هیڅ کله هم بیرغ نه دی ورک کړی جنابانو زه تاسو په یوه خبره پوهول غواړم هغه دا چې موږ د عمر مختار یا 200 کسانو سره د جنګ کولو لپاره نه یو راغلي بلکې موږ د خلقو سره جنګېدو ته راغلي یو روم د نتیجې غوښتونکی دی په دې نیول شویو ځمکو کې د جهاد د بالکل ختمولو لپاره د دې شویو آخري 2-3 عملیاتو مسؤلیت زما په غاړه دی موږ دې کار ته په سپک نظر کتلی وو په کار خو دا و چې موږ ښه فکر کړی وای اوس زه دا کلیوال د نظامي قوت تر نظارت لاندې یو کمپ کښې راجمع کول غواړم په کمپ کښې راجمع کول هو خیمې ورته جوړوو کمپ کښې دننه راجمع کوو هغوی به دلته ساتو تر دې چې موږ ته ضرر ونه شي رسولی په هغوی باندې به شفقت نه کوو د سړي په سترګه به ورته نه ګورو څاګان به یې ډکوو ځمکې او کورونو ته به یې اور اچوو ونې به یې پرې کوو ټولې ځمکې به یې وچوو تر دې چې دوی په ځمکه کې ژوند ونه شي کړای که هغوی زموږ سره وجنګېږي بیا جنګ کوونکو ته به تر ټولو لومړی جزا ورکوئ د هر 10 کسانو څخه یو کس به ضرور مړ کوئ لا يحسبن الذين كفروا سبقوا إنهم لا يعجزون هغه انسانان چې کافران سوي هغوی دې هیڅکله هم دا فکر نه کوي چې د خدای څخه خلاص شو یقینا دوی ته به الله جل جلاله د خپلو اعمالو سزا ورکوي شاګرس نن تاسې د بغاوت او جنایت په وجه قتل کیږئ یو دوه درې څلور پنځه شپږ نهه لس شردون فلا تسأل
تسأل عن السبب ولا تقل لي لماذا نحن كالجراب مشردون لأننا أمة فقدت معنى الكرامة في دوامة العرب مشردون فلا تسأل عن السبب ولا تقل لي لماذا نحن كالجراب مشردون وكل الناس تعرفنا باللاجئين ولا ندري عن السبب دا ټولې د ځانه سره وړي دي. داسې کارونه ولې کوي؟ دوی خو د مجاهدینو سره نه بلکې د بې ګناه خلقو سره یې داسې کړي دي. په دې کمپونو کې خو دا ټول مظلوم خلق تباه کیږي. دا بې ګناه مسلمانان بې اختیاره مړه کیږي. وګورئ څه یې کړي. دا مدرسه او جماعت یې هم سوځولی. هغه ذات چې اسمانې پورته کړی او تله پیدا کړی. Yaşın ötede cihatını koymagan Yıllar takıp ceynasabın koymagan Yaşın ötede cihatını koymagan Yıllar takıp ceynasabın koymagan Sanlı şerabın hatta olmagan Savaşın vergen Sanlı şerabın hatta olmagan Savaşın vergen Savaşın vergen Allahu Akbar. Allahu Akbar.
الشرك تقوى دون الأمر والمختار الشرك علي جانا څرنګه را روان دي هغوی را روان دي نه دلته ډیر خلق وژل کیږي ولاړ شه بس سپور شه اسماعیل سره ولاړ شه زما غم مه کوه ولاړ شه ژر کوئ تر شا مې سپور شه ژر کوه اسماعیله لاړ شه احمده هغه هلک راواخلئ هغه آس به کسه نشي وړای ځکه خو سپور نه شو زر کوه سید عمره تسأل عن السبب ولا تقل لي لماذا نحن كالجراب مشردون لأننا أمة فقدت معنى الكرامة في دوامة العرب مشردون وكل الناس تعرفنا باللاجئين ولا ندري عن السبب مشردون وكل الناس تعرفنا باللاجئين ولا ندري عن السبب مشردون فلا څومره غیرتمن او جسور یو ځوان هلک دی دې جسور ځوانکي عمر مختار زما څخه خلاص کړو ولې دې داسې وکړل تر اوسه خو لا وړکی ځوان یې ډېر ژوند دې لا پاتې دی خبره وکړه وایه ژوندی پاتې کېدل غواړي ژر کوه زه د هغه ژوند غواړم ستا څخه یو ښه عسکر جوړېدای شي زموږ سره نه کېږي شهزاده ته تر ما هم بې رحمه ښکاري دی په پیسو اخیستل غواړي دا در سره ویسئ هر څه چې ضرورت وي په ویې کړئ میوه اصل هر یو شی چې غواړي ورې کړئ سهار ته یې بیا وځړوئ
جنراله دې واقعې لکه چې په تا ډېر اثر وکړي دا خو یو تصادفي حادثې دي موږ خو تاریخ جوړول غواړو په دې خو فقط د رومي اخبارو یوه سرخي جوړېدای شي شهزاده تا زما نازک ځای وګراوئ دا زما لپاره مهمه نه ده د روم دبدبه ساتل که د یوې ورځې لپاره هم وي زما په نظر د ټولې لیبیا د یو نسل څخه افضل دی نو بیا په تا څه وشول روم یې د یاده در څخه ویستی یا یې لیبیا در وپېژندله په هر شکار ملره شهزاده ګورې به موږ اوس تاریخ جوړو تاریخ لیبیا زموږ لپاره د شهرت یو تاج دی دا هسې خبره ده په اصل کې لیبیا زما لپاره د خدمت اوله زینه ده وګوره تر اوسه دا علاقې پاتې دي ډېر خنډونه دي چې تر هغو موږ نه یو اوښتي مګر کفري پورې زه دا خپل لاس ته راوړم د دې ځای څخه تر دې ځایه پورې دا خو ډېر آسان کار دی داسې نه دی دومره هم نه لیکن دا خو یوه سپېره صحرا ده هلته هیڅ شی هم نشته خاورې او بادونه دي مخالفتونه هم دومره نشته دا صحراوې تاسو ته څه پکار دي د روم لپاره شان شهرت دی منطقه غټول دي دهشتګرد به په دې ځای کې محاصره کوو زما نوم به د حربي تاریخ نوې صفحه خلاصوي په دې صحراو کې به په سلګونو زرو عسکر به وویني زه تاسو ته یو سوغات لرم راځئ یادی چې اوس تاسو وخت راغلی مهرباني وکړئ کښېنئ مننه دا داسې یو سړی دی چې په یوه ستړې مسي صلح راویستی سي اوس حرکت وکړه زه غواړم چې د جناب علي سره صلح وکړئ عمر مختار سره دا خو دومره آسانه کار نه دی ته به ضرور کوي ښه عمر مختار سره به د مذاکراتو لپاره څرنګه شرطونه وي هیڅ شرطونه نشته وګورئ ټوله لیبیا د بحث لپاره خلاصه ده ته خو وګوره موږ د مذاکراتو په میز په اخلاص سره کښېنو ټول خبرې کوو پوه شوې 20 کال راهیسې موږ یې وهلي یو موږ یې دښمنان یو هغه په دې ښه پوهېږي هغه زموږ ډېرې وعدې اورېدلې دي 20 کاله ډېره اوږده موده ده په دومره پرلپسې جنګ کې د هر قسمه سړي شوق ماتېږي په پخوانیو وعدو او خبرو ټینګ ودرېدل بېعقلي ده جناب علي دا مذاکرات ستاسې لخوا کله پیل کېږي خپله ښه پوهېږي یوه خبره څومره چې کولی شي د عمر مختار سره خبرې اوږدې کړه وګوره چې هغه مذاکرات کول غواړي که نه وګوره معلومات وکړه سمه ده زه معلومات کوم ډېره مننه ستاسو کومک په دې کار کښې زموږ سره ډېر لطف دی مننه ډېره مننه ډېر ښه کار سرته ورسېدی دیدي چې دا کار نشي کولی عمر مختار به نه منونکي غوښتنې کوي زه فکر کوم چې ته همدا غواړې انصاف وکړه زه صلح غواړم زه په دې کار کې صلح غوښتونکی یم پوه شه زه په دې کار کې صلح غوښتونکی نه یم لیکن د غلبې په وخت د صلح مذاکرات جوړول پوره کامیابي ده
مګر په دې کار کې ماته صلح نه وخت پکار دی. زه وخت غواړم، وخت.